سلامونه ملګرو جوړ تکړه سپین تڼۍ یم او دا ځل د کابل نه دوبۍ ته را رسېدلی او د دوبۍ نه به ځو خپلو ځایونو ته زه لندن ته ځم او دا ملګری چې په څنګ کې مې ناست دی دا امریکا ته ځي د هدایت جلال یار نومیږي او په الوتکه کې له موږ سره وو اوس مو دلته لږ څه دمه وکړه دی به له خیره یو نیم 2 ساعته وروسته امریکا ته حرکت کوي او موږ به لندن خواته درومو ډاکټر صاحب تم له کابل راغلی نه او مخکې د یو څه کیسه راته وکړه د امریکا مشکلات خو دې راته وویلې چې ته کوم له صفر نه دې شروع کړه او خورا مشکلات دې ولیدل خو اوس دا دی بعد له ډېرو کلونو نه افغانستان ته تللی وی ډاکټر صاحب راته وویل چې دی 40 کاله مخکې امریکا ته تللی دی او دا د څو کاله کېږي چې کابل ته تللی او له کابل نه چې راغلی دی غواړم د دوی د خاطراتو په اړه ترې وپوښتم ډاکټر صاحب کابل مو څنګه وموند څنګه درته معلوم شو کابل ښایسته ملک ده ښایسته ځای ده نوي تعمیرات پکې جوړ شوي سړکونه یې پراخېدو وه ښاروال صاحب خدای دې خیر ورکړي ډېر زحمت باسي ډېر سړکو باندې کارونه کوي تعمیراتي کارونه ځکه ډېر دي خصوصا د حکومت په برخه کې حکومت ډېر زحمت باسي چې تعمیراتي کارونه وکړي د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې راولي خو خلک وایي چې دا حکومت غریب دی پیسې نه لري نو بیا څنګه یې جوړوي خو غریب دی اما خو یو شی ښه ده که نه چې له چا نه پور کوې په پور یې جوړوي او هغه بیا پور به په 100 کلو کې ورکوي دا ښه ده چې په خپل جب نه یې جوړوي چابک به یې نه جوړوي کرا به یې جوړوي اما په پور به یې نه جوړوي نو طالبان نن دغه کار کوي او غریب خو فکر نه کوم چې غریب دی د دې لپاره چې دومره ټاکس دومره مالیات چې دوی ټولوي له خلکو نه دغه کافي اندازه پیسې دي چې دوی له خلکو نه راټولوي او مصرفوي خپل پوځیان هم لري هغوی ته خو حتما پیسې ورکوي او موږ که یو مثال ورکړو امریکا هم په ټاکس بیس باندې ولاړ ده خپل پوځ هم روزي خپل خلکو ته سوشل ولفیر هم برابري نورو ملکو سره کومکونه هم کوي پیسې ورکوي نو دا خو له کوم ځای کېږي دا له دغه ټاکس نه کېږي نو الحمدلله طالبان هم همدغه کار کوي څنګه چې خیانت پکې نشته رشوت پکې نشته هغه پیسې په سمه توګه راټولیږي نو دغه پیسې کافیه پیسې دي چې په خپل ملک باندې مصرف کړي نو څومره وخت دې تېر کړ کابل کې یو میاشت مکمل یو میاشت کومو ځایو ته ولاړې پنجشیر ته لاړم لغمان ته لاړم ننګرهار ته لاړم کونړ ته لاړم بامیانو ته لاړم لوګر ته لاړم نو دغه ځایو کې وګرځېدو په پارکو باندې وګرځېدو په ټول پارک یو مشکلات لږ مشکلات وو پارکو کم مشکلات به هم راته وایي صفتونه دې ډېر شروع کړل مشکل راته ووایي چې پرېږده چې دا خلک واوري او خصوصا په کابل کې چارواکي دې ته متوجه شي مشکلات نور یعنی لوړ رتبه چارواکي چې دي یعنی ډېر د خلکو قدر و عزت دي خصوصا د مېلمنو زه چې هر دفتر ته تللی یم د رئیس په سویه چې غږېدلی یم یعنی په چای و هر شی راته برابر کړي ډېر یې موږ عزت کړی خو دا لاندې ټیټ رتبه چارواکي چې دي لږ ذره کې دا پورته رتبه چارواکو سره ډسکنکشن لري دا ارتباط کم دی د دې لپاره چې مخ پورته چارواکي یو رقم وضعیت کې غواړي چې خلک راشي غواړي خلک خوشحاله وي بیا لاندې نو بعضې خلک دي چې یا به په سیستم نه پوهېږي یا به په اساساتو نه پوهېږي یا به دا یې چې نه پوهېږم چې هغه به ولې دغسې یو ډسکنکټ پکې شته نو مشخص راته ویلی چې ستاسو په حالت کې څه مشکل و زموږ په حالت کې موږ لاړلو وزارت د اطلاعاتو فرهنګ نه اجازه واخیستله ریاست د ګرځندوی نه اجازه واخیستله وزارت د امر بالمعروف نه اجازه واخیستله چې موږ د یو تورست حیث موږ ځو لکه قرغې ته ځو پغمان ته ځو بند امیر ته ځو مثلا باغ د ګلبهار ته ځو مزار شریف ته لاړلو مزار شریف روضې ته ځو چې موږ ته څوک موږ مخنیوی څوک ونه کړي چې دلته مه ځه خصوصا چې سیاست موږ سره وه نو کله چې بیا دغه رسمیاتو سره دغه کاغذ دغه اجازه نامو سره بیا به هم چې موږ قرغې ته لاړو موږ مخه ونیول شو موږ ته ویل چې تاسو اجازه نشته موږ پغمان ته لاړو سم دې چې تاسو سره اجازه وه د مشرانو اجازې وې څه شی درکړي وو ورقې وې رسمي ورقې وې ټول نو څنګه دوی خو وایي چې اطاعت دی او منل دي د مشرانو خبره مني نو بیا څنګه د مشرانو خبره ستاسو په حالت کې نه منله زه خو دغه وایم چې ولې مشران چې په ټول دغه کارونه کوي تا ته امضا درکړي تا ته کاغذ درکړي ټاپې پې لګوي بل کوي قدر دې کوي عزت دې کوي
بیا چې راسې کشر سړی تا ته وایي چې دا زه نه منم. نو ستاسو سره چې میرمنې در سره وي که نه ستا میرمن وه بله. مثلا یا نور څوک چې وي د حجاب مسله وه که څنګه حجاب یې نه لاره؟ نو حجاب یې درلوده، هماغه حجاب چې لازمي حجاب ده هغه لازمي حجاب دوی درلوده، خو د دوی یو بندیز لګېدلی وه چې هېڅ چېرې په پارکو کې په هغه سیلانیان چې تلل هغو ځایو کې د فامیلي د ښځو اجازه نه وه. نو موږ ویلې چې موږ خو سیلاني افغاني سیلاني نه یاستو، موږ له لرې د باندې راغلي یاستو، خارجیان راتلل موږ سره هلته امریکایان مو لیدل، دغه پرونم یوه ښځه ولیدل یونان راغلې وه، یعنې ډېر خلک راځي، سیلانیان راځي چې دا ملک وویني. اما د دوی دغه ممانعت د ښځو باعث کېده چې موږ چېرې لاړ نه شو. نارینه ورته هېڅ ممانعت نه و، حتی ضرورت د هغه کاغذو او د هغه اسنادو هم نه و چې که موږ نارینه تللي. یوازې بامیانو ته ښځو ته بند امیر ته ولاړئ؟ بند امیر ته لاړو. بند امیر کې خو مخکې ښځو ته اجازه وه، بیا لکه چې د ښځو ورتګ بند کړ، بله. اوس څنګه و تاسو چې تللي هغه وو؟ وخت چې موږ چې لاړلو دوی بند کړي وه، خو ویلې چې د شپې نسي پاتې کېدی. موږ ته اجازه راکړله چې موږ بند امیر ته لاړلو، خو ویل تاسې د شپې نسي پاتې کېدی. نو څوک له خپلې ښځې سره هم نشي پاتې کېدی؟ دغسې معنا یې درلوده چې تاسې اجازه نشته. پوښتنه یې راوکړه دا څوک ده؟ دا مې کډه ده. موږ ویزې یې چک کړل، پاسپورټونه یې چک کړل، ټول نومونه سره برابر وو. چې لاړو ویل لاړ شئ، د ورځې تللی شئ، د شپې اجازه او په کابل کې مشرانو ته ویلي وو چې زه له خپلې مېرمنې سره ځم، کېدای شي شپه راباندې د وشي؟ دواړو د موږ په هغه کاغذ چې دوی راکړی د دواړو زموږ نوم لیکل سوی چې څوک ځي دا سفر څوک کوي. دا مشکل و چې یعنې واړه چې دي هغوی د مشرانو خبره نه مني او د دوی په نظر دا بې حجابي ده، دا د شریعت خلاف کار دی، ځکه دوی داسې وایي. ممکن نور څه مشکل درته معلوم؟ مشکل داسې مشکل نه و، داسې بعضې سطحي مشکلات خو په هر چیرې دا خو یعنې سطحي مشکلات داسې هر چیرې شته. یعنې موږ داسې نه وتلو دفترو ته، زه لاړم نه کوم رسمي دفتر ته لاړم نه مې مکتبو ته لاړو نه وزارتو ته لاړو چې پوښتنې مې کړې چې څه خبرې دي. اما داسې روزمره چې هر چیرې ګرځېدلو، هوټلو ته تللو، ښارو کې ګرځېدلو، هغه خبره نه وه.